کنه الذين يؤمنون بالغیب تر اخره پوری بس دی ویل شي تقوا. ابن کثیر وای امتثال اوامر الله والاجتناب عن النواهي د الله خبر من له د منهیات نه ځان ساتل یعنی د قران او سنت تابعداري. البحر المحيط کی ابو حیان فرمایي چې کوم شي مان الله خبرږي به ځای نه ځان سات اخلاص کنزل باندې بد نظر باندې. ابن کثیر په البدایه او النهایه کې د عیسی علی السلام نه معنا نقل کړی را او ډیره جامعه معنا را هغه دا چې د الله سره مؤمن لري یقیني د الله اطاعت وکړي دویم د الله د بندگانو سره مؤمن لري دریم دوی له هغه شی انتخابي چې کوم ځان لغواړي څلور صفات چې راځي مشه بزا تقوا. امام ترمذی وایي د مباحات لسان ساتل په دې نیت باندې چې حرامو کې گیر نشم. دیم ډېر کې څه تفسیر کړی دی دیو جن نواب صدیق حسن خان لیکي فتح البیان کې وی کم تفسیر چې امام ترمذی کړي بس د قدر مهم تفسیر دی مباحات لسان ساتل دې کې ځان مګي روا. عمر ابن عبد العزيز فرمایي چې د حرام او ځان ساتل دا تقوا ده. معاذ ابن جبل فرمایي طاغوت نزان ساتل کم قانون چې الله ر قانون په مقابل کې جوړي. امام الحديث ناصر الدين الباني رحمه الله چې ډیرو ناشنا بهترین عالم دی نږدې وخت کې تیر شوی دی خاص کر په باب د جرح او تعدیل کې. ابن حبان دې ټول یو اثر را نقل کړي. موسی عليه السلام الله له ویل چې تقوا څه معنی الله جواب وکړي جواب حاصل دی چې خپل جبر الله په ذکر باندې آباد ساتل لیکن عقیده توحید تابعداري د سنت سره د اخلاص نه درې وړه جمع کول. قرطبی لیکلي دی ویدارا جمع شوی په دې آیات کې ان الله یامر بالعدل والاحسان تر اخره. ځکه عمر ابن عبد العزيز علماء ویلي داخل کې دا پر خپل خطبو کې دیګه د الله حق مشته مخلوق مشته اوامر مشته او منهیات مشته. امام رازی ویل للمتقین دا معنا من سلکا سبیل المصطفى د محمد صلی الله علیه وسلم فلارت لل ونبذ الدنيا وراء القفا دنیا ورس غرزول د الله بندګي لسان حاضر اول نبی وفای نه ځان ساتل حاصل لا شدا ټول معناګان یو شری معنا دارا کم انسان چې د قران او سنت تابعداري کوي بس دا متقی دی دې ته ویل شي تقوا والا. عمر رضی الله عنه رسول کعب الاحبار لا دې تقوا اسم مثال لې هغه یو سړی دی وګت کمیشي اچولې دی او اغزن ازمګه کې روان دی سره خیال تیز براشه ګډیر په احتیاط باندې ډیر په احتیاط یو خیر مرغې ده ونه کې ناس سره ګوري چې ښکاری میګیره نه کی. للمتقین دا معنی انسان په کوشش کوي 40 غنټې چې بدیجه کې گیر نشم او بدیجه کې او بدیجه کې اسن الله میرا گیر نه کی. پنځه مراتب د تقوا علماء ذکر کړی دي. یو لویل شي درجه الاسلام د کفر نه بس برائت پر جداواله. دویم درجه د توبه انسان مر ګنا نه توبه وباسي. قرطبی رایې لپاره به دریدش آداب ذکر کړی دي ان شاء الله ورسره براشي خاص کر باب توبه کی چې کله دې متعلق خبري. دریم اشتباهي شي نه ځان ساتل سرورم د مباحاتونه پنځم د خپل سر د الله نه په بل طرف باندې روانه ول دي ته ویل شي احسان. کله به انسان کې تقوا راشي اهل علم فرمایي شاول بد الله د انعامات او تمل دنیا کې چې دنیا کې بل انعامات راکړي. دویم د الله د انعامات او تم اخرت کې التبه راکړي د قران او سنت تابعداري د وجه. دریم د دنیا د عذاب نه یره گیر منی کې د الله. څلورم د اخرت د عذاب نه یره او پنځم د قیامت د حساب نه یره خوف الحساب. شپږم شکل انسان کې حیاي دغه بل الله تقوا ولي. وم شکل انسان کې علم د قران او سنتي. اتم د الله د انعامات او شکریا نه هم د الله د اجلال عقیده او لسم د الله سره مینا ډیر فیدیم دي.
تقریبا یو عالم کتاب کې فائدې دي بار کې لیکلي 50 پیدي ذکر کړي صرف یو څوتي وایو بنیاد ترغیب یو دا چې دی انسان له هدایت کې لکه دی مقام کې ویلي هدن دیمه فائدې تقوا دار دی انسان سره بد الله مینه دریم د سره بد الله معیت حکومت کې نصرت څلورم دی انسان له الله کارونه اسانه کی پنځم د هر قسمه مشکلاتونه به انسان ور باندې وځي شپږم د عمل د اول الباب دی ووم د انسان عمل چې قبليږي او تقوا اتم دا سړی بد الله په اولیاء کې راشه الذين امنوا وكانوا يتقون نهم جنت د سړی په داخليږي او لسم لهم البشرى دوی له زیره سلوی فیدې نور دی ول صداوی معنا د ایتونو بدای بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم بس دې باندې الله په دې ذالک الکتاب الله دا قران کامل او پوره کتاب دی لا ریب فیه شک نشته بری قران کې هدل للمتقین الله دا قران هدایت دې متقین لرا معنا فائدې تقوا والا واخصا